بس ولیکه جارلس لیسه کړه جارلس خو دغه چې اوس مې دغه ماچ ورته وایي دغه ولیکه چش دغه چې د دې ماشوم ویډیو تاسو ولیدله چې دې ماشوم ته پر مخ باندې څپېړې ورکوي نو یو خبره د دغه کس واورئ په شریعت کې ماشوم ته پر مخ باندې څپېړه ورکول پر سر باندې وهل هېڅکله جایز نه دي ګوره بیا خو دغه سبق زده کولو دپاره کتاب زده کولو دپاره تاله راغلی دی دا خو څومره غټ جرم نه دی کړی چې ته دومره ورباندې غوسه کېږې او دوی وهې د باندې تشدد کوي یو خبر را سره واوره ماشوم هغه وخت وهلی سي په لاس سره چې پر شرمګاه پر مخ پر سر باندې به نه وهې او د غوسې په حالت کې د خشم په حالت کې یو ماشوم هېڅکله نه وهې دغه جایز نه دی ماشوم به د ذاتي مقصد دپاره نه وهې بلکې بخاطر د دې چې دی یو تشدد یو شرارت کوي د دې وجې ماشوم وهلی سي د ادب او ماشوم د ادب په خاطر باندې سزا ورکولی سي خو لیکن هغه نارمل سزا بالکل چې ماشوم هغه ویره یې په زړه کې وي د هغه د وجې دی بیا هغه غلط کار ونه کوي لیکن په خبره باندې ماشوم پویول دغه تر ټولو غټ هنر دی دا تر ټولو غټ هغه تعلیم دی که چېرې نن ماشوم ته په تشددو په وهلو باندې اموخته کې سبا دغه ماشوم پر نورو پر بل چا باندې چې دی هغه بیا تشدد کوي او وهل بیا کوي نو دې سره هېڅکله د تعلیمي نظام په دې معاشره کې په دې کلي کې هېڅکله بیا نشي راتللی